ځایي مسؤلین وایي په کندهار کې د پنبې حاصلات ډیر سوي دي. د مسؤلینو په خبره سږ کال په کندهار کې پر 1200 هکتاره ځمکه پنبه کرل سوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست سږ کال په دغه ولایت کې د 4800 میټریک ټنه پنبې د حاصلاتو اټکل کړی دی. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست وایي چې په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو په موخه منظم ښوونځی او کتابتون جوړوي. د مسؤلینو په خبره په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د منظم او په عصري وسایلو سمبال ښوونځی او د مطالعې لپاره د کتابتون جوړولو سروې ترسره سوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د قاضي القضات محمد یوسف حلیم په مړینه خواشیني ښودلې ده. نوموړي همداره زیاته کړه چې له موقع نه په استفادې د هغه قربانیانو کورنۍ ته هم تسلیت وړاندې کوم چې د هغه هیواد وروستیو بېلابېلو طبیعي او تورستي پیښو کې خپل نږدې عزیزان له لاسه ورکړي دي او د خدای تعالی په دربار کې د دعا لاسونه لپه کوم چې هیواد ته مو سوله، امن او سوکالي په برخه سي. آلمان وایي له دې وروسته به د پلان سره سم هره میاشت نږدې 1000 تنه افغان ښځې او نارینه د خپلو کورنیو له غړو سره یاد هیواد ته لیږدوي. په راپورونو کې راغلي د پناه غوښتونکو د منلو نوی پروګرام کې هغه کسان شامل دي چې د ښځو او بشري حقونو ته د خپل ژمنتیا او یا هم د عدالت، سیاست، رسنیو، زده کړې، کلتور، سپورت یا پوهې په برخو کې له کار له کبله یې ځان په خطر کې اچولی وي، شخصا دي خپل له خطر سره مخامخ وي. جاپان له افغانستان سره د 15.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په کابل کې د جاپان سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کوویډ-19 واکسین او د نورو معمولو واکسینونو د ښه کیفیت او عادلانه ویش او نورو روغتیایي خدمتونو د برابرولو په برخه کې له افغانستان سره د 15.5 میلیونه ډالره مرسته کوي.